مور پلار سره، استاد سره، مشر سپین ږیري سره، کشر سره، ښځې سره، نوکر سره، غلام سره، دشمن سره. دشمن سره به هم ګوره اخلاق اوچت ساتي. ځکه خلک وایي که نه پښتنو کې خو دا خبره مشهوره وایي د دروند سړي دوستي هم درنه او دشمني هم درنه وي. دشمني سپکه نه وي. لکه دروند سړی که نه انسانان دي یو بل ته زړه کې سرای شي. د دروند سړی او د اوچتو اخلاقو مالک دې څه وایي دی د دشمن ښځه چېرته نه یادوي، دی د دشمن خور نه یادوي، دی د دشمن مور نه یادوي. دی په جګړه کې دا نه وایي چې ستا مور داسې کم، ستا ښځه داسې کم، ستا خاندان داسې کم او ستا بعض پکې مړي داسې کم. زمونږ پښتانه وایي نر سړی دا نر نه دی. د نر دشمني په حدودو کې یو کس سره به یو خبره ګوران شوي د هغې خپل حدود به ساتي.